کہ صورت د محمد نوے پیدا کڑے بخدے نوے دا دنیا کل جہان د محمد پوری پیدا دے محمد دے دہما جہان آبا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين خدای مگنا بے شک چ بند دے نور کل واڑ صفات دی پرشتیا یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شوق سر درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على روح محمد وعلى أرواح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور واجب القدر ډیرو معززو مشرانو او د تیری جمعې د وعدې مطابق راغلو عوام او خواص او عاشقانو نن جمعه باندې د صحابه کرامو هغه درد د صحابه کرامو هغه شیبه د تکلیف او د تکالیف په صحابیاتو باندې او د اهل بیت مبارکو په اوخ کو لمدو غریوانونو او د صحابو ناقرار زړونه ان شاء الله د رب العالمین په امداد او نصرت سره با نن د خاتم النبیین رحمتا للعالمین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حیات طیبہ مبارکہ دا آخری لمحات و بیان ان شاء الله العزیز د خپل ناچیز و معلومات پرانا کې په مختصر انداز سره ان شاء الله ستاسو مخ ته پیش کوم او د رب العالمین نا په دې بیان سره د الله نه د الله رضا وغواړو د الله نه د الله رضا او لقاء وغواړو او د الله نه د الله د محبوب مینه او محبت او عشق وغواړو ان شاء الله د بیان مقصد زمونږه د جمعو د تقاریر هغه داوی چې
موږ د خپل محبوب د شان نه بار بار خبر شو، د حضور علیہ السلام د ژوند د هر لمحې نه، د هغې د ملګرو صحابه او عاشقانو د هغوی د حالاتو نه خبر شو. نو زمونږ زړه ته یو قسم په دې سره سکون ملاو شي چې زمونږ د محبوب صحابه د محبوب علیہ السلام په عشق او محبت کې څرنګه زندگی تیره کړې ده، او هغوی دا ژوند غرض او غایه دا ګرځولې وه چې الله او د الله محبوب رضا شي. بس دا هغوی د ژوند غایه هم دغه وه. بیا موږ په خپل ژوند باندې، په خپل زندګۍ باندې په دې بیان اورېدو سره نظر ثانی وکړو چې موږ کې څومره کوتاهۍ نه دي، زموږ بیبیانو کې څومره کوتاهۍ نه دي، بچو کې، مزامنو، لورګانو کې، انګورګانو کې، خپلو پردو کې څومره کوتاهۍ نه دي چې د هغوی نه هغوی را بچ کو، راوی باسو او د حضور پاک د عشق او محبت درس ورته ورکو. دی وجنه حضور علیہ السلام فرمایي تاسو بچو ته ادب ورکئ، ادب ورته وښایئ په تلاوت د قرآن او په ادب د اهل بیتو. او حضور علیہ السلام فرمایي د منځ امر ورته کوي. ان شاء الله العزیز د نن بیان چې مونږه د مخکې جمعې وعده کړې وه، الله رب العزت نه غواړم چې د حضور پاک روح مبارک رانه ناراضه نشي. د حضور پاک عشق زمونږه په سینو کې الله نور سیوا کی، او د حضور علیہ السلام په دې غمجن ورځ باندې د صحابه درد او فکر هغه کې موږ نه زیادت او کوتاهی ونشي، صحیح طریقې سره بیان وکړو. الله رب العالمین دې ما ګناهګار ته اول او تاسو نیکانو ته ثانیا د قبول شوی عمل ذریعہ او وسیله وګرځي. عزیزانو، حضور پاک بیان میں دې تر رسولو چې حضور علیہ السلام دروازے مبارک تا صحابہ کرامو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ او حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سیواو حضور مبارک میں بلال رضی اللہ عنہ دروازہ کے ولاڑو، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور پاک میں امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تا فرمائل اے د مومنانو مورے ستا ارمان پورا شو، تا و فاطمہ روان شئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حیا و دا ادب غرو حغی مبارک او فرمائل محبوبہ حضرت علی شیر خدا ولار دے پیو اوگبانی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو لاس مبارک دے حضور پا بی بی فاطمہ الزہراو، بلاس دے حضور پاک پا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاو. بی بی عائشہ رخصت واغستو او دے کور طرف تا پڑیرنا امیدی سر روان شوا او محبوب تے او فرمائل آقا مولا زما مور او پلار تا نه قربان شا، بیا راشه کور تا او زمنګ د زړه بلشوی اور په خپل دیدن باندې مړکا. حضور پاک وته فرمایل راځم ان شاء الله. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روانه شو. زسوم په دیوال باندې لاس کې خودو او د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا د زړه د چغې او سوري را اوتلې، د صبر انتها وا. حضرت علی شیر خدا راغی او د بی بی فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہا چهره انور چې اولیدل، حضور پاک میں د بی بی فاطمه الزهرا په تندی باندې لاس کې خودو.
ورته وی اے بچی جانی جاړما ودا جدائی ستانه ندا دا خود رب العالمین امر دے تمام انبیاء کرام دنیا ترال دنیا نلال ابو البشر ادم علیہ السلام دنیا تراغ دنیا نلال داؤد علیہ السلام دنیا تراغ دنیا نلال سلیمان علیہ السلام دنیا تراغ دنیا نلال ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دنیا تراغ دنیا نلال اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دنیا تراغ لال بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ناقرار شوا ورتوی بابا جان معلومی کی دا چه تم رخصت اخلی و بابا زمن دکور ناقرار زمن دکور تکلیفا زما د بچو درد ما بدرباری نبوت ستاغی گی تروڑلو استاد غیگی نبا تسلی ملاو شا من بیماران براغلو استاد کور دیدن استان آباد با روغ رمٹ کور تلاڑ یا رسول اللہ بے بمن کم اسپتال تزو حضور علیہ السلام مبارک علی شیر خدا تا اشارہ اکڑا ورطوی دا رخصت کا علی شیر خدا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رخصت کر حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین او د قرآن کریم طالب العلم د قرآن مترجمہ د قرآن کریم مفسر امام المفسرین رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس ابراغ یو لاس تو حضور علیہ السلام دا علی سے پوگ پریوت بل لاس مبارک دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پوگ باند پریوت کلچ دروازہ کلو شلا نبار پا دروازہ کے مخامخ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ او ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما گولان والار خسیب سک برکت لینشی دا ارچا پا مخباند اخکرا روانی دی واللہ العظیم دا ارچا زل غش اوالو دا ارچا زل پا غشی دا رسول اللہ باندی رنگ دے دن نزل پروت ہے لیکن نزل کی طاقت شدینا اور یو حضور پاک تکتل نشی بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا حضور پاک اشارہ اکڑا ورتوی اے بلال دی خواراشا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک ترا روان شو و پزان پوی نشلو تو حضور علیہ السلام لاس مبارکی انہی ولو اور قدمہ شمر پوری زان تاوی کل لاس مبارک تندی تراؤڑی کل بلال لاسن مبارک خلی تراؤڑی کل بلال سینی تراؤڑی بلال رضی اللہ تعالی عنہ نا قرار چغی اوہلے وی فداک ابی و امی یا رسول اللہ زمازرنا قرار دے اے دا اللہ محبوبا لگ پا محبت رات اگورا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دو حضور علیہ السلام سنگ کے روان دے حضور علیہ السلام سرد تکلیفا سرد دردہ حق پر پتنگان صحابو رتبسمکو طول صحابو ویل الحمدللہ حضور علیہ السلام خدای پاک دا جامع و صفات والا
شخص پیدا کړي سیوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پزړه باندې درد او تکلیف تیرولو، خو صحابه ته درد او تکلیف نه رسولو. صحابه کرام نه غمجن کول. بلال رضی الله عنه ډېر خوشاله شو، وی الحمدلله حضور علیہ الصلوۃ والسلام خو تبسم کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه کرام ولاړ دي، یو طرف تا بل طرف تا لوی لوی جماعتونه د صحابه ولاړ دي، انصار ولاړ دي، مهاجرین ولاړ دي، بوډاګان ولاړ دي، نوجوانان ولاړ دي، ماشومان ولاړ دي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام منځ کې روان دي. د صحابه کرام په ګو باندې لاس خو دې او منبر ته محبوب علیہ السلام ورسیدلو. واقعه وګړه مختصر اخلاق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر باندې تشریف آوری وکړلا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایل و د غاری سور یاران، اے د غاری سور یار، صحابہ کرام را تراغن کا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اشارہ وکړلا، د خلین आवाज خيجینا، لاسونه مبارک داس کړل، اے صحابه کرامو، اے صحابه کرام. نور आवाज د زړه نه اوزینا، د خلین نه اوزی، لاسونه داس کړل او پزې باندې کې ناسو پجړاش. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل اے دغاری سور یار چستا دا حال لے. نو صحابہ کرام بسو قرار رہی و ابو بکر صحابہ تاوازک. ابو بکر صدیق پاسیدو وی اے صحابہ کرامو د خپل خپل زین رانیز دیش د حضور پاک اخیری خطبه دا د دې اواز سره حسنین مبارکان دلیل لري زین را منډ کړلې. علی شیر خدا حسنین لاس نه اونیول ورته وی بچو کې نه قرار دلتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته आवाज کو وعلی پرې د ګلان د جنت را ترا اولیگا، یو بم یو څنګه ته ودریږي بل بم بل څنګه ته ولاړی. حسنین مبارکان د نور په شانتی زریدون کی ګلان د حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو خو بل خو ولاړ دي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام لومبه خبرو کړه ورته وی اے صحابه کرامو زمانہ بعد زما د اهل بیت سره من ساتي، زما اهل بیت مخفقوي. حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یو نا قرار چغ کړلا ورته یا رسول الله یا حبیب الله یا شفیع المذنبین ومحبوبا اهل بیت بس تاسو خبکئی زخوان چستا اهل بیت تاسو په بیا د بسترګ ګوري زدا انسان ایمان والا نګنما. دا زمون سرداران دي. عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی سے تو فرمایل چې ما ته سمرا خاندان رسول ګران دی، زه د دې مینې انتها نشم کولای. او دا ځکه چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې زما د بچو سره مینه کوي. الله رب العزت منگو تاسے د هر قسمه بے ادبی نه محفوظ اوساتي وي امين. بے ادبی خراب شه ده، قسم په خدای چې چا بے ادبی کړي دا ایمان الله د زړه نه وستله، ایمان الله د بدن نه وستله، او چې چا د ادب مظاهره کړي دا الله رب العزت د ایمان بند دروازې ورته کلاو کړي دي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف ته لاړو، صحابه کرام ټول راجم دي او ټول چار چا پیرا
د حضور علیہ الصلوۃ والسلام خله مبارک ته ګوري. حضور علیہ الصلوۃ والسلام لومبه صحابه ته د اهل بیت ادب او احترام دا وی قدر بیان کو به حضور علیہ السلام فرمایل ګوري زستا سے سره په جامعه کې پاتې شوم، زستا سے سره په دې معاشره کې پاتې شوم، خدا نه خستا ما ته کله چا سره حق وی، ما که چا سره زور زیته کړي وی، ما که چا باندې څه زمانه شوی، زم انسانم بشرم او کمانه څه شوی نو تاسو موجوده چې کوم کسانی ز هغه ته د خپل خوانه درخواست کوم کله چا په ما باندې پیسې وی چې زه هغه له د پیسو تنظیم وکم، او کما باندې چا ذاتی څه بدوي چې زمانه خپل بد واخلي کله چا سوي زه هغه هر سره تیارم. زکه چې پیغمبر نبی د وخت د زمانه هغه به د قوم نه قرضدار نه زی. هر مسلمان له دا درس او تدریس دی، هر مسلمان له دا تعلیم دی چې دنیا کې پکار دی چې د مرګ نه وړاندې حساب وکړي، د چا قرضدار نشم، د چا مال یو نسم، د آخرت کې هر څه بخلې شي خو پردې مال نه بخلې کی. آخرت کې د هر څه د بخلو امکان شتا، منظر نه قضا دی عن قریب چې الله د رحمت دروازې کولاو کی، نفلونه دی الله په فرض قبول کی، زکات نه دی ورکړي عن قریب چې الله دې دا صدقات او خیراتونه راوالي او په زکات کې قبول کی. خبره یا ساتي عزیزانو پردې مال چې یوړو کتا په دنیا کې د سجدو باندې دا ټول بدن کې نخې لګولي خو پردې مال دی یوړو الله دې سجدو ته نه ګوري. او کله جهان نه ټول کال او عمر روزدار لار شي الله دې روزو ته نه ګوري چې پردې مال دې ځان سره یوړو. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ادریدو او صحابو ته فرمایل کله چا په ما باندې سوي نو هغه کولې شي. عکاشہ رضی الله تعالی عنہ دا مبارک دغه پزړه کې ډېر لوی ارزو او تمنا او دا ځکه چې عکاشہ رضی الله تعالی عنہ بیمارو او اس طبيب علاج کولې نشو. عکاشہ رضی الله عنه مبارک ادریدو ګوته مبارک یې وچتک وی فداک ابي و امي یا رسول الله ما ته اجازت وی ز خبر کوما ورته وی اے عکاشہ خپل خبرو کا ورته وی یا رسول الله یا حبیب الله یو غزوه کران تا خپل اوخه وخلا ما باندې چکرال زو لګي دلما. حضور پاک ته فرمایل اے عکاشہ تا ما سره احسان کو راش خپل بدل درانه والا. عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابه کرام ته فرمایل اے صحابه کرامو زدا زمو د حضور پاک خبره ده پام کوي جذباتو کران شي. حضور علیہ السلام ته فرمایل اے صحابه کرامو عکاشہ ما سره احسان کی تاسو مخ ته ادري گئی ما. عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک مخ تراغ صحابه کرام حیران دي چې عکاشہ ته وګورا دمر لوی جرأت ته وګورا ورته یا رسول الله منی سره جواب راکړي یا حبیب الله یا شفیع المذنبین ومحبوبا تا چې کله زو هلما نظما پشا باندې کمی سولنګ نو. حضور پاک ته فرمایل اے عکاشہ زبدت خپل لنګ اوچت کما او سرنګ چې ما وهلې هغه رنگ نه گزار وباسا. ورحمتا للعالمین استاد اخلاق قربان ورحمتا للعالمین استاد شان قربان ورحمتا للعالمین زکه خستا متعلق الله فرمایلی دی وانک لعلى خلق عظیم. دا صفت دستا
الله رب العالمین په خو اخلاق باندې منور کړی. حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغ ورتوی اے عکاشا سل چکی زمانہ اباسا خو رسول اللہ مبارک تا تکلیف مور کوان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر توی ما سر احسان کے کبد وی نہ یا رسول اللہ زاو بد وی قرار کے عمر فاروق را پاسید جلال کے راغ عکاش رضی اللہ تعالی عنہ ورتو فرمائل اے عمر بن الخطاب ستا جلال تا سلام ستا کمال تا سلام ستا من و محبت تا سلام ما پر ایک دخ پلکار تا. حضور مبارک ہوئی کینا ولی حضور علیہ السلام مبارک ورتو عکاشا راشرانی ازدیشا و یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لنگ مبارک بزخ پل اوچت کما اجازہ راکا. حضور علیہ السلام فرمائل دے رخدا کلے چی لنگ مبارک دے اگو مبارک ترا ارسولو نو عکاش رضی اللہ تعالی عنہ یو چغک آوازو کو اللہ اکبر. طول صحابی کرام حیران دی او عکاشمی دو حضور علیہ السلام پا مہر نبوت باندی خلق خود دا ورتوی یا رحمتا للعالمین واللہ کی پا یو دوارا تشفا ملاو شویوا واللہ دا جہان ٹول طبیبان میں استعمال کرل خدا میں ارزو تمنا چستا مہر نبوت کل کما عن قریب ما تبا اللہ رب العالمین دنیا کی شفارہ کی او آخرت کی رب العالمین دے جہنم اور رابان دے حرام کی. حضور فرمائل اے صحابہ کرامو کسوک جنت لی دلغاڑی سوک جنت لی دلغاڑی نو عکاشت اگوری دا جنتی انسان دے. عکاش رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین واللہ العظیم کستا دا لاسا خپریدا ستا دا اہل بیت دا لاسا سلزلی ٹکڑی ٹکڑی شما بیبم زما اری و عضو دا بدن ستا اہل بیت تمافی کئی زما تانا بدل اغسطل غرض ندی یا رسول اللہ ما دا خیرت سوچ بھی کر رہا سرو اسنچ عکاشا دو حضور علیہ السلام در رحمت نبی برخش دا ورزو تمنا وا. حضور علیہ السلام صحابہ او تو فرمایل چې صحابه بیاوم کله چا په ما باندې صحق وی په ما د چا سمال وی صحابه کرامو فرمایل یا رسول الله زمون هیڅ نشتا بس حضور علیہ السلام فرمایل اے صحابه کرام ما تاسو له دو شیان پر خودل یوم درت قرآن پر خودو بل میں درت سنت پر خودل یاد ساتئی کہ قرآن و سنت نہ تاثر و گردانی اکڑا نہ تو خدا امداد بدر نہ لارشی. بس مختصر سو خبری اوشوئی حضور علیہ السلام مبارک میں صحابہ کرام تو فرمائل اے صحابہ کرام زما بدن کے طاقت کم دے ما کورتا ارسوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم د جمع ٹیم برابر دے صحابہ کرام تا حضور علیہ السلام اشارہ کی وے صحابہ کرام اوڑان دی شئی سب اوڑان دکی گی مصلی تا دا جرأت چھا سر دے دا جرأت چھا کم نشتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تکلیف حالات کے پناست باندې منز ادا کو. حضور علیہ السلام د مصلی نے دیکھا ابو بکر صدیق ادرے دلو او امامت ادا کو. اللہ دے منگو تا سے بار بار مدینی طیبی تبوت لے کے دلتا درے واڑا واڑا میں حراب دی درے واڑا واڑا میں حراب دی دارن بے آغا میں حراب دے چھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یار پا آخری وقت حضور علیہ السلام کے امامت توڑان دشو مصلی دے رسول اللہ باندے اوندرے دلو دا نبی علیہ السلام پا امر باندے جمع توڑان دشو زکا چھ بار بار اصرارو خود حضور علیہ السلام با مصلی اوندرے دو. سیدنا علی المرتضی وی زمانی دا پرب ذوالجلال قسم وی چھ دا ابو بکر دے فیصلی حق حیران کرم بس مظلوم کار پر خود چھ دا اس خورتا نوئی
که د موسی هارون علیہ السلام ملګری وزیر دی نو زما وزیر ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی. ټول الحمدلله. حضور به فرمایل الله وی اے موسی ځان سره وزیر بوزا مرګره بوزا هارون علیہ الصلوۃ والسلام بوتلو او الله رب العالمین ما ته فرمایل ځان سره دی یار بوزا مرګره بوزا اے ابو بکر ستا انتخاب الله کړو الله راته فرمایل چې محبوبه ته هجرت کې نزان سره ابو بکر بوزا. ټول الحمدلله. وای ما ول چې د ابو بکر شان څومره شان دی. ادب ځان کې ادب راوستل پکار دی. د استاد زمونږ دی اولیاء کرامو کې نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه لوی ولی کامل دی یو لوی شان خاوند د خپل مرشد دا دست پاره د کوزي امر کوزه راوړه دی کوزه راوړه او دا کوزه برنی ولې وا هغه ورته فرمایل چې نه بچي کوزه پزمکه کېده په او داس کې د بل چانه تعاون غختل دا خلاف سنت نو فلهذا لاندې کېده. نظام الدین اولیاء د لاسونه لاندې د کوزي کې خدل خپل مرشد ورته ګوري هغه چې کله دا کوزه کګي دا د لاسونه داسې کی ور سره چې کوزه را پریدي به داسې کی. دا حالات خپل مرشد اولیدل سبا باندې بیا او دس کینو نظام الدین اولیاء رحمه الله تا خپل مرشد متوجه شو ورته یې بچی دا پټکې والا او دس کوم چرندام پټکې راوا وسوانه چې پټکې ورته ورکو هغه داسې برنی ولې وداس په لاسونو باندې هغه ورته فرمایل بچیا دومره تکلیف ځان ته ولې ورکې دا غي سترګو کې وخ کې لاړې وای حضرت ستا پټکې دی دا خو د عام چا پټکې نه دی کنه مال به ادبی ښکاری چې دا د زما د بدن نه لاندې وي مال دا ادب ښکاری چې زما د بدن نه دا اوچت وي. نظام الدین اولیاء تخپل مرشد توجه وکړه او په ډېر لن وخت کې داسې مقام ته ورسولو چې کاغه واقعیت ته بیانوم نو خبر بل طرف ته زی خرازم د دې پوري چې ادب ځان کې راوستل پکار دی. الله دې د معاشرین بے ادبی ختم کړي. قسم په خدای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په جانماز باندې اون درېدو مصلی باندې اون درېدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنه تشریف آوری وکړه درشل ته ودرېدلو حضور پاک صلی الله علیه وسلم تا مور د مومنانو حفصه رضی الله تعالی عنها مور د مومنانو عائشہ رضی الله تعالی عنها دا مبارکان رالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره یو سن کې ابو بکر روان بل سن ته عمر فاروق روان دوړ چې کله دروازې ته ورسېدل دی دوړ را واپس شلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام په درشلو باندې لاسونه مبارک لګول دعا وکړه یا الله یا رب العالمین د ابو بکر سره دسه ملوشا چې ابو بکر تا نه خوشاله ته د ابو بکر نه خوشاله یا رب العالمین عمر سره دسه ملوشا چې عمر تا نه خوشاله وي او ته د عمر ناراضي وي بے مبارکان تمخ خبر کوي تاسو شي دوار لورګان مبارکان د شیخان ادری دلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن نکړو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام لاس مبارک تاو کړه د لاس په غبان دی چولې هغه لاس مبارک تاو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیږ مبارکی او د حفصه رضی اللہ تعالی عنہا غیږ مبارک او د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غیږ مبارک دادری والا رب العالمین یوز اکڑی د حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوٹی تھا چکل حضور علیہ السلام دن نکیدلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادریدلو د بیماری حالات رنگ مبارک نورم تغییر شو شنڈی مبارک یو خزولی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پویشو ورتوی حفصیتا اے بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا لقرارو کا حضور پاک میں چا سر خبری کئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام
او فرمایل اے د مومنانو مورے اے عائشی اے حفصی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغه وی الله رب العالمین پما او تاسو باندې سلام وای پتا سے باندې سلام وای دا وی سلام تاسو قبول کړي بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمای بے برازی اللہ اکبر حکیم الامه بی بی عائشہ پسړه خړلې وا چې به جبرائیل دې دربار تراشی وکنا بے برازی حالات خدا سي دي چې محبوبہ ستاسو جدائی حالات دي دا خبرې داسې دي لندن بشارتونه راځي حضور مبارک او فرمایل اے د مومنانو موري څوک دنیا کې پاتې کیږي نه کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال حضور علیہ الصلوۃ والسلام تسلی ورکړه کټ مبارک تا او رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوزکی مبارک باندې واچولو عائشہ رضی اللہ عنہا فرمای چې حضور علیہ السلام سخت تبی ونیولو ما ته فرمایل اے عائشہ نن د پیر شپلا نن د پیر مبارک شپلا وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ استاد شان نہ قربان شم سلوی شان اللہ در کړي حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعالی ورته یا رسول الله زمار زو تمنا دا چې اے محبوبا نن شپه ما سره زما کوټه کې وکی حضور پاک وته فرمایل اے عائشہ ستا کوټه کې بېما ستا د کوټې انتخاب راته شوه دی نور بی بیان را غواړي بی بیان ته فرمایل اے بی بی حفصہ اور ازواج مطہرات مبارکانو ته فرمایل خپکی گئی ما د عائشہ په کوټه باندې اکتفا وکي ټول او فرمایل یا رسول الله یا حبیب الله کما کوټه چستا خو خوي کمزه چستا خو خوي والله د رب العالمین مخوي زمون به ولی خو خنوي زمون همدا کوټه خو خدا چار چاپیر بی بیان کې ناستلی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تا حضور پاک اشاره وکړه ویل کې اوبر وړه حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته کندول د خورو کې اوبر وړلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے ورته فرمایل اے عائشہ مسواک راکا دی وجنه چې پلار مفات کیږي ورور مفات کیږي او وخت درته وینو مسواک شریف سنت ته مسواک ورته خلک لون کوي او بیا په دې شوند باندې په دې غاخونو باندې لګ وخی اگر چې دا ډېر سخت حالات وي ډېر کم خلق سوچ دې طرف ته وي خدا ځان سره یاد ساتي بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایل چې ما ورته مسواک شریف راوړو نو ما په خپل خله کې لون کو او مز به خلو او بیا مې د حضور پاک په دې شوند مبارک او لګولو د حضور علی السلام تب دومره سخت شوا دومره بدن نا قرار شلو چې حضور علی السلام شوند مبارک کلاوی دلینا مالک اوبرا غسید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شند مبارک میں واچولے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں شند مبارک کلو کړلی او ماته فرمایل اے د مومنانو مورے مسواک راک مسواک بی بی عائشہ فرمائی ما ورته په غاخونو مبارک لګولو سو ظلما په خله کې وهلو به به هغه ته خله کې وهلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بار بار به صحابه کرامو تپوس کولو اے عائشی زما صحابه څنګه دي بار بار ودا خبر هغه کولا ما فرمایل اے د الله محبوبا ټول صحابه کرام کور د تللی دي ټول مسجد نبوی کې ناشتي حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک شپه سوا سخت شولا شپه سخت دلا حضور پاک میں تکلیف سوا کی دلو د پیروز مبارک لا شروع ندا صبح صادق قریب شو حضور علیہ السلام ما تو فرمائے اے عائشی تبار لارشا او علی شیر خدا تو آیا چراش علی شیر خدا راغ بیا داغی نباز زنان لار
علی سے براغه، عبداللہ ابن عباس سے براغه، نور صحابہ کرام مشران رال د نبی علیہ السلام سنگ کے ناز تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل اے صحابہ کرامو یو خبر زما خیری و رہی ہر نبی ته چې الله رب العالمین د کمزه انتخاب کی د وفات انتخاب ورته کی الله هغه خیری کور ګرځي. بس دا خبره وکړه، نور خبره حضور پاک نشوي کوله. علی شیر خدا او صحابه کرامو ارس ځان سره نوٹ کول، خبرې نوٹ کولې. دینه بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته ول تاسو لاړ شئ، بیا بیان رالی بیان مبارکو بیا ملاقات کو بیا هغه لاړې. دا غینه بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک هغه وره پورې راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وته فرمایل لا صحابه کرام سره هغه ته تسلی ورکا، صحابه کرام خوشاله کا، د صحابه وزرونو ته تسلی ورکا. ابوبکر صدیق راغه منبر ته ودرېدلو، یو قابل خایل دل خو خبرې نشو کوله، یو قابل خو به اولیدل خبره به خلی مبارک تراغلا، بیا به واپس لاړه، بیا به خلی مبارک ته خبر راغلا، بیا به واپس لاړه. حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک را اوچت شو او حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ته وکبان لاس کې خودو ورته وی اے د محبوب د غار سور یارا صحابه کرام له تسلی ورکا استاد حال له وی فرمایل و عثمان ذوالنورین اے عثمان ابن عفان زما خلکی خبر جوړیږي نا والله العظیم اغلم حاترات مخی ترالل مال د غاری سوش په مخی ترالل د رحمت للعالمین نورانی مخی تولاړ دی. حضور پاک سترګې مبارک ورغلی وی، ما به شونډې مبارک تلیدل، ما به لبان مبارک تلیدل، ما به چهره انور تلیدل. والله العظیم اے عثمان ابن عفان جهان ټول خوشالی یو طرف تکا او د حضور پاک د تبسم نه ډک شونډې مبارکي، د تبسم نه ډک لبان مبارک. اے عثمان دا بل طرف تکا د سویل نشما اے عثمان ذوالنورین تسوایا. عثمان ذوالنورین آواز کی اے صحابہ کرامو منگتا جناب رسول اللہ رحمت للعالمین امام الانبیاء تاجداری حرم جنابی محمد الرسول اللہ منگتا قرآن را رسولو منگتا سنت پری خودل منگتا اخلاق پری خودل منگتا اعمال پری خودل منگو تاسب دا یو بل سر منکو دا یو بل سر بمحبت کو زمنگا مشرانو خپل منس کی یو تاریخ پری خودیو دا یو بل سرونو کے بے شراب سکل یو بل سر بے دشمنی کولی. حضور علیہ السلام زان سر جمال روڑو جمالی منگتا پری خودلو، حضور علیہ السلام جلال روڑو جلالی منگتا پری خودلو. اے صحابہ کرام منگتا چھ نبی علیہ السلام کم دن پری خودے دے، کم تسلی راتا پری خودے دا دین ابو الاعلا دینشتا دینا او نبی اگورو منگو تاسی سو خبری اکڑے بیا کھیناس. حضرت سیدنا ابابکر تو پاس گنا اس کو سو آیا ابابکر صدیق پاس ہی دلو آواز کی اے صحابہ کرامو واللہ العظیم مال دنیا کے رب العالمین دیر خوشحالی راکڑی وی خدا ٹولی خوشحالی یو طرف تکا او د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشحالی بل طرف تکا. دی دوران کی بی بی فاطمہ الزہرا د مسجد نبوی شریف دروازی ترالا دروازے اٹھکولا آواز کی اے ابا حسین اے ابا حسین راشا ابا حسین راغ ورتوی اے فاطمی سحان لے ورتوی واللہ العظیم د جناب رسول اللہ سردا سی خبر روانی دی ز
زتنگی دلے نشما بی بی عائشہ نا قرار دا حفصہ نا قرار دا حضور علیہ السلام فرمائل علی سے آوازو کا علی شیر خدا را گئی کلچ علی شیر خدا را منڈکڑلا وڑ گلان د جنت رالل حسنین رالل حضور علیہ السلام علی شیر خدا توی اے علی حسن را نزدیکا حسین را نزدیکا یو طرف تا پسینہ مبارک باندی دو حضور علیہ السلام امام حسن سر کی خدا بل طرف تا حسین ابن علی سر کی خدلو او بی بی فاطمہ الزہرا تا حضور فرمائل اے فاطمہ ما ترا نزدیشا د دو کون سردار مبارک نا قرار شو حسین ابن علی ورتوی اے بابا جانا ما بغی کی سوک لو بئی حسن ابن علی ورتوی اے ارور قرار شاہ دا محبوب زرمنا قرار دے حسین ابن علی مبارک میں حضور علیہ السلام شنڈی ورنزدیک دا حسین کو شنڈی کی خود لے ورتوی اے حسین ما تا دیر گرانی زما در سرمین دا زدر سرمین کوما اے حسین استقامت پیدا کا طول عمر چا سر نکنوی چا سر پلار نوی چا سر مور نوی اے حسین مخا خدر نہ اخلما مخا خراکا نور دیدن بعلتکو حسین ابن علی آواز کی اے بابا جانا زدی چاہتا پری خود لما علی شیر خدا کی کیوں نیولو ورطوی بچوڑی دی خواشا حسن ابن علی مجاڑی بی بی فاطمہ مجاڑی جڑا دو کوٹی نسیواشوا دی دوران کی جبرائیل علیہ السلام راگے ورتوی اے رحمت للعالمین اللہ سلام کی اللہ سلام کی اللہ سلام کی بے او فرمائل اسرائیل علیہ السلام راگے میکائیل علیہ السلام راگے اسرافیل علیہ السلام راگے سلور مقربی پرشتی ولاڑی دی حضور علیہ السلام تا میکائیل علیہ السلام راگے اے دا اللہ محبوبہ خوخستا دا رب العالمین ہوئی دل تپاتی کی گی کہ الترازی جبرائیل علیہ السلام ہوئی اللہ ہوئی دل تپاتے کی گی الترازی اسرافیل علیہ السلام ہوئی دل تپاتے کی گی اللہ ہوئی الترازی اسرائیل علیہ السلام والار دے وہی فرمائل اے اسرائیل رب العالمین جی سب سرا لے گلئی اگا فیصل کوا حسین ابن علیم دا خبری اوری فاطمہ الزہرا دا خبری اوری آواز اوری خسو گورینا حضور علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام مبارک ورتوی یا رسول اللہ روح درنا اخلما دا رب العالمین پا امر روح راکا حضور فرمائی روح والا کلچ روح مبارک تا اسرائیل علیہ السلام اشارہ کی دا اللہ پا حکم باندی نبی علیہ السلام بانی درد راگی ورتوی اے اسرائیل قرار شاہ تکلیف دا مرگم داوی ورتوی اے دا اللہ محبوبا سل تکلیفنا یو تکلیف تا تراغے سل تکلیفنا پاتی دی وی اغدی چاہتا پری خودل وی استا گنانگار امت تپراتی دی حضور مبارک میں فرمائل او اسرائیل زما یو درخواست وورا اگا یو کم صلا طول پما باند انبار کا خو زما امت سر احسان کوا اے امت جناب رسول اللہ حضور علیہ السلام بانی تکلیف راغے بی بی عائشہ وی مازگیری اوریدل بی بی فاطمہ وی مازگیری اوریدل حضور علیہ السلام بدن مبارک رپیدلو اسرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین جبرائیل را لیگی اسرائیل تو آیا چیزما محبوب را روان دے اگا سلوار تکلیف طول ما دا محبوب دا تکلیف دا برکتا دا امت نورتل رکلو
اسرائیل علیہ السلام مبارک تو فرمائل اے اللہ محبوبہ تکلیفنا اللہ رب العالمین سنبھال کر سا امت تا مبارک شاہ حضور مبارک فرمائل اللہم اغفر لامتی امتی یا اللہ زما امت تا بخنو کا اسرائیل علیہ السلام تو فرمائل داستا ڈنبئی کلمہ وا چکل پیدا شوی او دا دے آخری کلمہ دا چکل دنیا نے روانے گی حضور مبارک فرمائل اے اسرائیل علیہ السلام زما امت سر احسان کوا دا دین بعد روح مبارک دیزے تراغ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تا حضور فرمائل اے فاطمی اے دا حسنین مورے خیل کوا تکلیفون برازی مصائب برازی سینہ بورتا غٹ ساتی اولگ برازی تند برازی مصائب برازی بچوتے مو فرمائل دا دین بعد حضور علیہ السلام ٹولو صحابہ کرام تا سلام لیگی زما پر ٹولو سلام آئی سوک چی قرآن و سنت سرمین ساتی زما پر جنت کی گوانڈیں دی دوران کی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حضور علیہ السلام دو کوٹی مبارکنا یورنا را غنڈ شلا دا کوٹ ٹولا منور دا زمن سترگو کار نکولو یو پڑکلو اب کوٹی مبارکنا دا پڑک اسمان طرف تلاڑو علی شیر خدا فرمائل انا للہ و انا الیہ راجعون دی آواز سرا علی شیر خدا دو حضور علیہ السلام پا مخباب مبارک باندی شنڈی کو لگولے او حضور علیہ السلام تے فرمائل اے دا اللہ محبوبہ زلس کلنائی کی ماتا سر بیعت کرو ما خپل زوانی تانا قربان کران خو نندی آواز پری خود لما نندی چاہتا پری خود لما حسنین مبارکان میں دو حضور علیہ السلام خپوتا والار دی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مورتا ورغاڑی وطلو وی اے گرانی مورے موتا بنا قرار زردل تقرار اولو اس بچا تزو حضور مبارک سنگ کی پروت ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ زمکی طرح پریوتلو امام جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چپدی کوٹا کی یو آواز او شور جوڑ شو ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اغا مبارک تا خبر لاڑو چھے ابو بکر صدیقہ جنابی محمد الرسول اللہ لاڑلو مبارک میں دروازی تراغ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ناستدا کوٹک میں علی شیر خدا والار دیں او بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بار مبارک والار دا سر مبارک دیوار سر لگو لے دیں پلار مبارک راگے ورطوی اے گرانی لوری اس یتیم شلی اس یسیر شلی ورتے وہ فرمائل بابا جانا زمادی پر ربد کعبے قسم ہوئی زمادی پر ربد محمد الرسول اللہ قسم ہوئی کہ زماد زڑ نزڑ لاڑلو تشکال بت پاتی ماں وہ بابا جانا علی شیر خدا تا درخواستو کا زمی قراری گینا چخپل محبوب تلاڑ شما علی شیر خدا آواز ووریدلو پمنڈ باندی بہر رأوتلو حسنین مبارکان میں دو حضور مخی تناستی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رالا ورتو یا حبیبی یا خلیل حضور مبارک تاوازو نہ کئی حضور علیہ السلام مبارک میں سترگی مبارکی ورغلی دی ابا بکر صدیق مبارک پر پریوتلو ورتا آواز کئی یا خلیل اے زماگرانا دوستا چالا دی پری خود لما تاخو ما سروادی کڑی وی محبوب علیہ السلام نے لاسنا چاپیر کر او پکو باندی اجڑل حسین ابن علی ورطراغے دا ابو بکر صدیق پکو باندی لاس کی خودو چا حضرت ابو بکر صدیق لی دل
وحسین ابن علی تخفز مکناستی ورتوی اے بابا جانا واللہ العظیم بدن کی طاقت ختم دے مالکی کی والا او جناب رسول اللہ تمی ادروا ابا بکر صدیق حسین ابن علی غیقینی ولیدے دخلین دا الفاظ لارل و یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لگ اگورا دا ابو بکر پغیقی حسین ابن علی دے حسین ابن علی تو گورا دا حضور علیہ السلام سترگی مبارکی ورغلی دی حسین ابن علی تا ابو بکر صدیق پتندی بانی خکل کرلو ورتوی بچوڑی کور تلارشا قرارو کا حسین ابن علی دروازی مبارک نرا اوتلو صحابہ کرامو راتل اللہ شروع شو بس صحابہ کرام راتل چوک قراری کی اس عبداللہ ابن مسعود میں دروازہ کی پروت ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ دو حضور علیہ السلام دروازہ کی پروت ہے ابا ہریرہ راغے ورتوی و عبداللہ ابن مسعود آغی رحمت للعالمین تلارشا یا ما تلار پریدا چند چاپ وجبان دی سنی منگتا اللہ منوری کردی پا قرآن و سنت باندی عبداللہ ابن مسعود اخیری دی دندے دروازی نا خواشا عبداللہ ابن مسعود نا قرار دے بدن بانی لرزان رالل ابا حریرہ دن نلارو حضور پاک تا ادری دا تلو مبارک باندی لاس کی خودلو تلی مبارکی تو حضور علیہ السلام کل کرل او بے ورطا فرمائل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ درے ورز بہو کے اوما تاب ماتا چہرے انور خکارکڑللا زما اولگا بختم شلا زما تند بختم شلا یا رسول اللہ اس بزما تند زما اولگا سو ختمی ابا حریرہ دنن رے عبداللہ بن مسعود وما غرنگی پروتے بلال رضی اللہ عنہ راگئے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل وبلالا زان استقامت والا ادوان بلال رضی اللہ عنہ فرمائل رسول اللہ ما خستا پا منک زان قربان کو مال میں قربان کو جبران لاڑا طاقت بدن میں لاڑو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تچ مدینہ منورہ کی ما تسترگی نغڑے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلال رضی اللہ عنہ بہر رأوتلو منڈی وحلی عبداللہ ابن عمر ورپس راغے ورتوی اے بلال کم خواروانی بلال رضی اللہ تعالی عنہ او فرمائل زچ چاہتا پروتما اغیران استرگی پٹکڑلی زپ مدینہ کی نور سکوما عبداللہ ابن عمر وی قرار شاہ موت علیہ چی سپری خود لی دی ایو نبی دا سے خپل امت تپری خود لی دی قرار شاہ بلال رضی اللہ عنہ قرار شو یو دم مدینہ منورہ کی واویلا جوڑ شلا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیرت ابن شام لکلی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پمنڈ باندی کورتا لاڑو عبداللہ ابن عمر ورپس لاڑو ویلی دل عبداللہ ابن عمر تو اے بچوڑی زما تور راکا تور باندی سکے بابا وہی زما تور راکا ورتو اے بابا جانا تور باندی سکے وہی بچی مخی تمرازا کچا اویلی چی جناب رسول اللہ وفات دے سرد قلم کو ما وعمران دغر عمر طاقت اللہ رب العالمین در کرے دے خود جانان من دمر غالب شلا چھ حواسی کار پر خود لو عبداللہ ابن عمر پا منڈ باندے راگے ابو بکر صدیق دوئی یا ابو بکر صدیقہ پلار میں دماغ کار پر خود لے دے توے راغستی دا اسینا چھ خلق مڑن کی ابو بکر صدیق ورپسی علی شیر خدا عثمانی زنورین اولی گل ورتوی پا دلا سائرہ ولی
جمعه تیرا دنه کوي چې جمعه تراغه ورته وی اے عمر ابن الخطاب ما سرکینا چې کینولیا ورته وی وما محمد الا رسول ندے محمد مگر یو رسول لے قد خلت من قبله الرسل تیر شوی د پشان د نور پیغمبران آیا کله چې دا پیغمبر زمنګ نه شهید شي یا رنه په خپل مرګ وفات شي نو موږ به دین نشاته زو موږ به قران پریدو موږ به سنت پریدو تاسو خو نه دا قران موږ د سوي ترغیب را کړي تعلیم را کړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه تسلی وشو عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه له سبق ورکو درس ورکو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پدی بیان باندې د ابو بکر صدیق او د عمر رضی الله تعالی عنہ ان شاء الله واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین بیا د الله رب العالمین واقع نبی ان شاء الله د حضور پاک تدفین د هغه خول د هغه جنازه ان شاء الله د به بیان د پاره انتظار کوي دعا وکړه رب العالمین د حضور پاک صلی الله علیه وسلم منا محبت یا رب العالمین زمونږ او د ټولو نصیب وګرځي الله کریمه د حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د هغه مینا د هغه درد یا الله زمونږ د سینو دردونه وګرځي الله کریم زمونږ د ټولو پریشانی ختم کړي څومره دوستان د لره او نږدې ناراضي الله د ټولو داراتل قبول او منظور فرمایي دعا وکي څومره مشران زمونږ وفات شوي دي الله د ټولو قبور منور معطر کړي الله کریم څومره مرګري دي جامعي ترازي الله د لره او نږدې ناراضي الله د ټولو پراتلو کې خیر او برکت واچي څومره بیماران دي په دې حاضر جمع کې الله ټولو د شفای کامله عاجله ور نصیب کړي الله سو قرضداران دي الله د قرضونو اخلاص کی دعا وکي زمونږ بازي داسې ضرورت او حوائج دي الله ته په علم دي الله ته د خپل خزانونه پوره کړي الله کریم د حیا او د عزت جون را نصیب کړي الله کریم چاته مسوال ته خله برابر مکي الله د اولاد او زمونږ او د بچو د مدرسې الله ته حفاظت فرمایي الله کریم د ملک حفاظت فرمایي یا الله یا رحمان یا رحیم یا نور السماوات والارض وما بينهما ويا رب العرش العظیم الله تمام اسلامی بلاد الله کا عراق دے اللہ کا فلسطین دے کا کشمیر دے کا افغانستان دے اللہ دی دنیا سمرہ اسلامی بلاد چی دی خدا تے پا امن و امان او پا شریعت محمدی باندې خیسته کی بے دعاو کی اللہ کریمہ کم کافرانو کم مرتدینو چې زمونږ زړه دردولو فاقای نامدار باندې او د هغه خلاف بے دبی کړی دا الله کریم دنیا کې ورته سزا اوخی الله دنیا کې ذلیل کی الله دنیا کې شرمنده کی او یا الله مونږ درنا د فرانسې په خار کې الله د عمر او د علی شیر خدا په شان ته بهادران غواړو یا الله داسې بهادران خلق پکې پیدا کړي الله چې د فرانسې دغه ذلیل وتا دغه رذیلان وتا دغه بیوقوفان وتا دغه د پیغمبر دشمنان وتا عبرتناک سزا ورکي او الله کریمه خدایا پدغه کارټونونو باندې دا وی سو کسان مردار شوی نو ټول دنیا ور باندې احتجاجونه وکړل د کافرو سلويخ ملکونو بادشاہان فرانسې تلال او غي سره قمرازي وکړه او نن د جناب رسول الله به شو یو فرانسې ته دمکی ورنکړه او فرانسې ته دا اونال دا بد ولي کړي تر دې معافي وغواړه ټول مسلمانانو سنونه او دردیدل یا الله د فرانسې د صدر او د وزیر اعظم او د کابینه زړه او درده رب العالمین هغه خلقو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیا دبی ګوتر اخلي دا په کمپیوټر جوړ کړي یا رب العالمین الله په دې کمپیوټرونو باندې اورونه اولګي الله د مخابراتي سیستم الله تباہ کی یا الله انټرنیټي تنظیم تباہ کی یا الله د پیغمبر دا معجزه الله هغه ته اوخذل کی او الله کریمه کوم ملکونه کافران چې زمونږ زړه دردای کاغه زمونږ د مشرانو زړه دردای کده علماو زړه دردای الله کریمه زړه او دردای الله ملکونه ذلیل کی خدای دا غوی دا د بلندی او دا د فخر او دا د تکبر او دا د غرور خبره الله په سوال او فقر باندې بدل کی الله خزان ور باندې راولي الله فقر ور باندې راولي محتاجی ور باندې راولي الله طوفانونه ور باندې راولي الله کم مسلمانان چې د
د حضور پاک په بیا دبي خفدي الله سره زمونږي زړه تسلی ملاو کی او په دې جذبات باندې الله ته زمونږ راضي شي محبوبه ته زمونږ راضي شي ابو بکر ته زمونږ راضي شي عمر ته زمونږ راضي شي ساری صحابه کرام زمونږ راضي کی الله کریمه زمونږ د ټولو په اخر وخت دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول الله.